السلام علیکم. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. نن موږ د رمضان باره کې خبرې کوو. د رمضان باره کې هغه ورډز مینینګ تاسو سره وړي دي چې تاسو یې په خپل کور کې زده کولی شئ. یو بل ته ویلی شئ چې روجې ته دا وایي په انګلیش کې، پښمني ته دا وایي، او داسې ډېر ورډز مینینګ موږ تاسو سره وړي دي چې صرف او صرف ورډز مینینګ دي. بیا که چېرته تاسو غواړئ چې د دې سره جملې هم ووایئ او جملې هم زده کړئ، یعنې ما روژه نیولې ده، هغه روژه نیولې ده، زه به روژه نیسمه، سبا له اختر دی، سبا له په دې ټیم روژه ماتوو، داسې به کوو هغسې به کوو. د دې دپاره موږ تاسو ته بله ویډیو تیاره کړې ده چې هغه ویډیو لینک به تاسو ته د دې ډسکرپشن کې میلاو شي. صحیح ده؟ نو راځه چې سټارټ کړو. صرف ورډز مینینګ دي. نمبر 1 اول چې دی روژې ته څه وایي؟ روژې ته په انګلیش کې وایي فاست. FAST فاست. فاست مطلب روژه. خو په یاد ولرئ یو فاست چې دی هغه تیز ته هم ویل کېږي، خو دا فاست دا روژې ته وایي. بل یو فاسټینګ یعنې ځینې وخت کې دا فاسټینګ دې ته ویل کېږي کله چې هسپتال ته لاړ شئ تاسو ته وایي چې یارې نهاره لږه تېره کړه. کوم د ځینې خلکو اپریشن وي، اپریشن کوي ورته، نو هغې نه ورته مخکې وایي چې یعنې تاسو 1 ګنټه 2 ګنټې مخکې نهاره تېره کړئ، یعنې فاسټینګ وکړئ. تاسو څه وکړئ؟ نهاره تېره کړئ. نو اصل کې فاست روژې ته وایي، فاسټینګ نهاره تېرولو ته وایي، او بیا بل فاست همداسې دی هغه تیز ته وایي. نو تاسو دا ضروري دی چې دا هماغه یاد وساتئ. صحیح شو؟ فاست معنا روژه. صحیح شو؟ I have the fast زما روژه ده. I have the fast زما روژه ده. دویم پښمني یا پشلمي، ځینې خلک ورته یو څه وایي بل څه وایي، سحري چې ورته وایي سحري. فریډان میل روژې ته وایي، یا فریډان فوډ اینډ فریډان میل دواړه پېشنوي ته وایي. صحیح ده؟ بل سن سن معنا ګناه. فارګیو ماف کول. I will forgive you زه به تا ماف کم. I will not forgive you زه به تا ماف نه کم. راتلونکي باره کې هغه خبرې کوي، زه به تا هیڅ کله ماف نه کم. I will not forgive you. صحیح شو؟ pray ویل کېږي دعا ته، دعا. صحیح شو؟ break the fast یا open the fast یا break the fast دا ویل کېږي روژه ماتي ته په انګلیش کې break the fast یا open the fast. افطاري چې ورته وایي، افطاري روژه ماتي. صحیح شو؟ holy معنا پاک یا مقدس. deed اعمال، کوم اعمال چې سړی کوي هغې ته deed وایي. good deed ښه اعمال، bad deeds بد اعمال. prayer leader امام ته څه وایي؟ امام ته په انګلیش کې prayer leader وایي. optional prayer نفل لمونځ. repent توبه ایستل. charity خیرات. seclusion اعتکاف. backbite غیبت. lie دروغ. preaching وایي تبلیغ ته. preaching دعوت تبلیغ. صحیح شو؟ بل دی عید الفطر وړوکی اختر یا راکوټي اختر ته عید الفطر وایي. عید الاضحی غټ اختر ته عید الاضحی وایي. صحیح شو؟ بیا arms
دې کې دا ال چې دی دا سایلنٹ دی. arms زکات یا صدقه. long prayer long prayer اوږد مونځ. مقصد تراویح ته انګلیش کې په long prayer وایي. long prayer معنا تراویح. faithful ایماندار یا ځینې خلک چې ورته روژهدار، ایماندار، مونځګزار داسې سړي ته څه وایي؟ faithful. په دې سره زموږ دا لیسن دا سبق اختتام ته راځي. که چېرته زموږ نه په دې سبق کې په دې لیسن کې کومه غلطي شوې وي نو تاسو موږ ته کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. که چېرته تاسو انګلیش ریلیټډ سوال پوښتنه لرئ نو موږ ته کمنټ سیکشن کې ووایئ. انشاءالله د هغې په باره کې موږ تاسو ته بله ویډیو یا به خامخا د هغې جواب کمنټ سیکشن کې درکړو. See you inshallah the next time with another lesson. د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ.